جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه. تازه خبر دا دی چې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې پر ډیورنډ کرښه دروازې پرانیزي. په پاکستان کې اقتصادي حالت ډیر ستونزمن شوی دی. په لوکل کچه ځایي دکانداران، د سبزیو او میوو خرڅوونکي او د وړو کارخانو مالکان له ډیر تکلیف سره مخامخ دي. خو په لویه کچه باندې بیا د دواو د کارخانو مالکین، همداراز د سیمټو د کارخانو مالکین چې اکثره یې پوځیان او سیاستوال دي، د برې د کارخانو مالکین او ورسره جفت د غوړو د کارخانو مالکین چې دي، دا له تکلیف سره مخامخ دي. نو د دې په ترڅ کې نه یوازې دا چې دوی له افغانستان څخه غوښتنه کړې ده، بلکې پاکستاني لوري له سعودي عربستان هم غوښتنه کړې ده چې د دې مسلې حل ته راودانګي، چې هغوی ژمنه کړې ده او ژر به یو پلاوی افغانستان ته راسي. همداراز پاکستان له چین څخه هم غوښتنه کړې ده چې په دې موضوع کې داخل سي او د لارو د خلاصون یا منځنۍ اسیا ته لکه تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان او دغو هیوادونو ته د پاکستان د تجارت لاره پرانیزي، ځکه دوی په ډیر بد حالات کې دي. له بله اړخه څخه په پاکستاني رسنیو کې دا ګنګوسي هم ګرځي چې ګواکې که دا لار تر ډیره وخته اوږده پاتېږي نو دوی به د ایران سره لارې پرانیزي چې منځنۍ اسیا ته خپل توکي ورسوي، خو یا د منځنۍ اسیا څخه توکي راورسوي، خو هغه لاره د دوی لپاره ډیره ګرانه تمامیږي. نو دا وخت د ډیورنډ پر کرښه دا 2-3-4 دروازې چې بندې دي، دې دروازو د پاکستان رابطه په مکمل ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پرې کړې ده او د پاکستان تجارت ته ډیر لوی زیان اوښتی دی. پاکستان وړ تجارت لکه سبزي او واړه شان د خوراکي توکي، دا تجارت یې تر ډیره بریده پر افغانستان هم کاوه، خو ځینې شان یې منځنۍ اسیا ته استول، د منځنۍ اسیا هیوادونو ته استول، چې دا لار هم طالبانو پر باندې کړو. د دروازو د بندولو سره د پاکستان پر اقتصاد باندې ژور اغیز شوی دی او د دې رسنۍ په بار بار دا یوه یادونه کوي چې دا لارې باید په هر شکل، په هره بڼه چې وي، خلاصې شي. نو د هغه ورځې څخه چې دا ډیورنډ د کرښو کلي طالبانو له پاکستان د افغانستان خواته راوړې ده، پر پاکستان باندې فشار زیات شوی دی او ښایي دا ځل د دې مسلې تر اصلي حل هم ورسېږي او کیدای شي تر ډیره بریده پورې د سیمې کم هیواد یا 2 هیوادونه یا 3 هیوادونه د دې ضمانت هم ورکړي، بیا به د شخړو پر مال باندې شریر ګاونډی دا دروازې نه بندوي. نو ژوند ښاد، آباد او بریالي اوسئ.